د قیامت په ورځ باندې د اوداسه فایده دا سوه معارف الاسلام اداره چې کم اندامونه په اوداسه کې پرېولل کیږي هغه به د قیامت په ورځ باندې تک سپین وي، ځلیږي به، او د نورو امتونو څخه به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امت په دې باندې هم رابیل وي او راجلا کیږي به چې د دوی د اوداسه اندامونه به تک سپین او ځلیدونکي وي. او دا شان په احادیثو کې د همیشه اودس ساتلو ډېرې فایدې او ډېر عظیم برکتونه بیان شوي دي. یو روایت کې دا راځي، امام غزالی رحمه الله هغه نقل کړی په احیا کې چې عمر رضی الله عنه دا خبره وکړل چې کم څوک صحیح اودس وکړي نو د هغه څخه شیطان بیا لیرې ګرځي. او فایده یې دا سول چې کم څوک همیشه په اوداسه باندې ګرځي نو هغه ته شیطان نسي راتللی، د شیطان له شره به محفوظ وي. دا یوه عظیمه فایده ده چې انسان د شیطانی وسواسو او د شیطانی اعمالو د شیطانی سوچونو څخه محفوظ او وساتلی شي. دویمه عظیمه فایده یې دا ده، ثوبان رضی الله عنه د دې روایت کړی د نبي صلی الله علیه وسلم څخه چې څوک همیشه په اوداسه باندې وي نو دا د مؤمن علامه ده چې دا به کامل مؤمن وي. ځکه کامل مؤمن چې نسی جوړ نو هغه همیشه اودس نسی ساتلی، نو دا یوه لوی علامه ده کامل مؤمن توب ده چې همیشه په اوداسه باندې اوسیږي. او درېیمه عظیمه فایده او لوی برکت یې دا بیان شوی چې کم څوک په اوداسه باندې مسجد ته داخل شي او هلته په مسجد کې د لمانځه انتظار کوي، نور که هیڅ ذکر اذکار په خوله باندې ونه وایي، صرف د لمانځه دپاره انتظار کوي، په اوداسه باندې ناست دی، نو دغه انتظار یې هم په لمانځه کې ورته حسابیږي. لکه دی چې پر نفل لمانځه باندې ولاړ وي د دې لمانځه ثواب ورکول کیږي. دا یوه بله عظیمه فایده ده. څلورمه لویه فایده یې دا ده چې نبي علیه الصلاة والسلام خپلو امتیانو ته دا حکم کړی چې د اوداسه اندامونه د قیامت په ورځ باندې بریښي او ځلیږي، هغه به سپین وي. نو وایي که تاسې غواړئ چې اندامونه مو زیات سپین معلوم سي نو د خپل اندامونو کې ښه کوشش کوئ ښه تر خپل حد لا زیات پرېولئ. مثلا اوس دا لاسونه تر څنګلو پورې پرېولل کېږي، کوشش وکړه تر څنګلو هم یو څه ور واوړه، دغسې نور اندامونه راواخه، نو د قیامت په ورځ به دغه زیاتي چې تا ورسره پرېولي وي هغه به هم ځلیږي. نو د قیامت په ورځ چې اندامونه ځلیږي د اودس والاو دا یوه عظیمه فایده ده، لوی برکت دی. او پنځمه عظیمه فایده یې دا ده، انس ابن مالک رضی الله عنه د نبي صلی الله علیه وسلم څخه دا قول نقل کړی چې کم څوک په اوداسه باندې وفات سي، په اوداسه باندې وي، روح یې قبض سي، نو الله رب العالمین ورته د شهادت ثواب ورکوي. عمل اليوم واللیله کې امام ابن سنی رحمه الله دا روایت نقل کړی. نو تا ته صرف په همیشه اودس ساتلو باندې چې مرګ راسي وفات سي الله تعالی درته د شهادت ثواب درکوي، د شهادت درجه به دې وي. دا څه کمه خبره نه ده، دا ډېر عظیم او لوی ثواب دی او عظیمه فایده ده، لوی برکت دی. او شپږمه عظیمه فایده ده همیشه اودس ساتلو دا ده چې کم څوک په اوداسه باندې وفات سي نو د هغه استقبال ته د هغه مخ ته حضرت جبرائیل علیه السلام راوځي. په دې اړه یو روایت نقل شوی دی، امام ابن حجر رحمه الله په الفتاوى الحدیثیه کې د دې روایت نه دا استدلال کړی دی چې کم څوک په اوداسه باندې وفات سي د هغه استقبال ته جبرائیل امین علیه السلام راوځي. او اومه فایده فقهای کرامو دا لیکلې ده چې د قیامت په ورځ به د نیکانو صالحانو او شو خلکو په صف کې راپورته کیږي. دا هم لویه فایده ده، یعنی همیشه اودس ساتل دا د انسان دپاره په دې دنیا کې هم لوی برکتونه او فواید لري او د قیامت په ورځ هم دغسې زیاتې فایدې دي او لوی برکتونه یې دي. نو په کار ده چې همیشه اودس وساتو. دا دومره سخت کار هم نه دی، خو لیکن بعضې کسان چې کم تکلیف و مریضي لري چې یا د بولو د قطرو ده یا بل داسې یو تکلیف وي
چې هغه نسي کولی همیشه اودس وساتي هغوی ته به الله رب العالمین پر دغه نیت باندې هم دا ثواب ورکړي دا فایدې او برکتونه بیا الله تعالی دوی ته پر هغه نیت باندې ور ورسوي الله رب العالمین ډېر غیرتي ذات دی. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.